سمسور دی پرات لو سټول جهان رسول الله د حسن د هر وخت ور باران رسول الله. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. جمیل شاه حق پرست د پکتیکا ولایت د اورګون له ولسوالۍ څخه سلامونه رالیږلي او د سلام نه وروسته لیکلي چې زه یوه پوښتنه لرم. پوښتنه مې دا ده چې زموږ په کلي کې یو زوړ مسجد و. هغه زوړ مسجد موږ ړنګ که او نوی مسجد مو جوړ که. نو اوس د هغه زاړه مسجد په ځای کې موږ حمام یا تشناب جوړولی شو که نه شو جوړولی. کله چې یو ځل په یو ځای کې جومات جوړ شي او د هغه ځمکه په وقف تام سره د مسجد لپاره وقف شي، په وقف کامل سره د مسجد لپاره وقف شي او په هغه کې لمونځ ادا شي، نو بیا د ړنګېدو نه وروسته یې د بل مقصد لپاره استعمالول جایز نه دي او همدغه ځمکه تر قیامته پورې جومات وي. حتی فقهاو دا لیکلي دي چې د زوړ جومات ځمکه څوک د جنازهګاه لپاره هم نشي استعمالولی او تشناب او حمام خو دا بالکل د مسجد بی ادبي ده. هغه د قیامت تر ورځې پورې مسجد دی. علامه حسکفي رحمه الله په در مختار کې او ابن عابدین الشامی رحمه الله په رد المحتار کې په 4 جلد کې په 358 صفحه کې کتاب الوقف کې لیکلي دي کله چې یو مسجد خراب شي فلا يعود میراثا، دا میراث هم نه ګرځي چې دا ځمکه څوک په میراث باندې ایسي او د دې نقل هم جایز نه دی او د دې ترڅنګ څوک په دې کې تصرف هم نشي کولی او فتوا هم په همدې باندې ده. او همدغه مسئله خلاصة الفتاوا په 4 جلد کې په 444 صفحه کې کتاب الوقف کې په 4 فصل کې او هدایه په 2 جلد کې په 465 صفحه کې کتاب الوقف کې فصل فی المسجد کې په تفصیل سره څیړلې ده. نو څوک په هغه کې تصرف نشي کولی او د دې ترڅنګ میراث هم نه ګرځي او هغه ځمکه تر قیامته پورې مسجد دی. د حمام او د تشناب جوړول د هغې ځمکې سره مناسب نه دي. ملغلري او ګلونه ستا خبرې ګران حبیبه مشالونه ستا خبرې ملغلري او ګلونه ستا خبرې ګران حبیبه مشالونه ستا خبرې